د افغان تعلیمي چینل درنو لیدونکو او ګرانو شاګردانو زما سلامونه او احترامات ومنئ. بیا هم د وهم صنف د درس سونو د ثبت په سلسله کښې نن موږ تاسو شپږ اویاومه ویډیو ثبتوو. په شپږ اویاومه ویډیو کې موږ تاسو څلور ځلېګانې زده کوو چې موږ تاسو په هندسه کې څو دانې څلور ځلېګانې لرو، خصوصیات یې څنګه دي او څنګه یې تعریفولی سو. راځئ د خیر سره په ګډه به دا درس زده کړو. درنو شاګردانو څلور ځلېګانې موږ تاسو په ریاضي کې داسې تعریفوو. هغه تړلي هندسي شکلونه دي چې د څلورو ځلو څخه جوړه سوي وي. ګورئ تړلي هندسي شکلونه دي چې د څو ځلو څخه جوړ سوي دي؟ د څلورو ځلو څخه جوړ سوي. و دغه شکلونو ته موږ باره په هندسه کې وایو څلور ځلهي. تاسو وګورئ یو تړلی شکل دی د بی سی سی ډي او ډي ای د ځلو په توسط چې دی تړل سوی دی. نو و دغه شکل ته موږ ویلی سو څلور ځلهي ویلی سو. څلور ځلهي ویلی سو. ګرانو شاګردانو که چیرې ستاسو په یاد وي موږ تاسو په تېرو درسو کې د مربعو مستطیل مثالونه مو هم ورکړل. خپله مربع چې ده مربع یو څلور ځلي ده. ګورئ تاسو وګورئ د څلورو ځلو په واسطه احاطه سوې ده. یا ګورئ که چیرې تاسو په یاد وي په تېرو درسو کې موږ تاسو مستطیل وویله. مستطیل هم په څلور ځلیو کې چې دی حساب دی. نو هر هغه شکل چې د څلورو ځلو په واسطه تړل سوی وي و هغه شکل ته موږ تاسو څلور ځلي ویلی سو. اوس نو راځئ د خیره د څلور ځلي اول ډول به زده کړو چې متوازي الاضلاع څخه عبارت دی. متوازي الاضلاع یا پارالیلوګرام چې ته ویل کیږي. موږ متوازي الاضلاع داسې تعریفوو. هغه څلور ځلي ده چې مخامخ ځلي دو په دو سره موازي او مساوي وي. هغه څلور ځلي تاسو وګورئ دا شکل ده دا یو څلور ځلي ده. اوس نو دا مخامخ ځلي لکه د ای بي ځله د ډي سي د ځلي سره مخامخ ځلي یو بل سره مساوي او موازي دي. دلته بیا تاسو وګورئ د ای ډي ځله د بي سي د ځلي سره مخامخ دي. دا مخامخ اضلاوي یو بل سره موازي او مساوي دي. نو و دغه شکل ته موږ تاسو چې شي ویلی سو؟ متوازي الاضلاع ویلی سو. متوازي الاضلاع. نو د متوازي الاضلاع په خاصیتونو کې داسې راځي چې ای بي ځله د ډي سي د ځلي سره مساوي او چشتي موازي دي. مساوي او موازي دي معنا که چیرې د ای بي د ځلي اوږدوالی 10 سانتي وي نو د ډي سي د ځلي اوږدوالی هم څو سانتي دی؟ 10 سانتي. ځکه چې په تعریف کې تاسو وګورئ دو په دو سره موازي او مساوي دي. او بله خبره تاسو وګورئ د ای ډي ځله یعنې دغه ځله د بي سي د ځلي سره مساوي او چشتي موازي دي. مساوي او موازي دي. نو دا د متوازي الاضلاع د ځلو خاصیتونه شول. اوس راځو د خیر سره په متوازي الاضلاع کښې موږ تاسو د زاویو خاصیتونه یې خبرې کوو. د زاویې په اړه تاسو وګورئ دلته موږ په متوازي الاضلاع کې څلور زاویې لرو. دا دی د یو زاویه، دا یې هم په مقابل کې د دوه زاویه، دا یې د درې زاویه او دا یې هم د څلورو زاویه. صحیح سو؟ همیشه ګرانو شاګردانو په یاد ولرئ په متوازي الاضلاع کې مقابل زاویې یو بل سره چشتي مساوي دي. معنا د یو د زاویې پراخوالی د دوه د زاویې د پراخوالي سره همیش په یاد ولرئ یو بل سره مساوي دي. د یو د زاویې پراخوالی مساوي دي د دوه د زاویې د پراخوالي سره. او د درې د زاویې پراخوالی څنګه چې درې او څلور یو بل په مقابل کې قرار لري نو د درې د زاویې پراخوالی مساوي دي د څلورو د زاویې د چشي د پراخوالي سره.
دا د متوازی العضله د زلحې او زاویې خصوصیات و چې موږ تاسو زده کړل. ښه اوس دا خو اول څلورزلي و چې موږ تاسو وویل. دوهم څلورزلي چې د نن په درس کې زده کوو هغه مستطیل یا ریکټنګل دی. مستطیل موږ تاسو تعریفوو. هغه څلورزلي ده چې مخامخ زلي یې دوه په دوه مساوي او موازي دي او څلور واره زاویې قایمه وي و دغه شکل ته موږ تاسو عبارت چې کوم نوم ورکوو مستطیل یا ریکټنګل ورته وایو. تاسو دلته دا شکل ته وګورئ. یو څلورزلي دی څلور زلي سره لري سیسو. تاسو وګورئ دغه څلور زلي کې مقابل زاویه مقابل زلي بخښه کوي مقابل زلي دو په دو سره موازي او مساوي دي. معنا د ای بي زله د سی ډي د زلي سره موازي او مساوي دي. تاسو وګورئ زه دلته که چیرې ولیکم د ای بي زله د سی ډي د زلي سره مساوي او موازي دي. مساوي او بل کوم خاصیت لري؟ موازي خاصیت لري. همدارنګه د ای سی زله د بي ډي د زلي سره د ای سی زله د بي ډي د زلي سره چې شته مساوي او موازي دي. داسې ویلی سو چې د ای سی زله د بي ډي د زلي سره مساوي او چې شته موازي دي. نو دغه شکل ته موږ باید چې کوم نوم ورکولی سو؟ مستطیل ویلی سو. دا خو د زلو تر مابینځ اړیکې سوې. اوس نو د زاویو تر مابینځ کوم ارتباط لري ګرانو شاګردانو؟ راځئ تاسو متوجه سئ. د زاویو د قراره موږ داسې وایو چې په یو مستطیل کې څلور وار زاویې یو بل سره چې شته مساوي دي. د مساوي سربیره قایمه دي، معنا نوي درجه ده. ګوره د ای په راس کې زاویه د ای زاویه مساوي دی د بي د زاویې سره، معنا د بي د راس سره چې کومه زاویه ده مساوي ده د چې شي د سی د زاویې سره، مساوي د ډي د زاویې سره، او دا څلور سره زاویې مساوي کیږي په څو سره؟ په 90 ډیګري سره چې موږ ورته قایمه وایو 90 درجې سره. نو هر کله چې داسې یو شکل مو ولیدی چې مقابل زلي یو بل سره مساوي او موازي او څلور واره سره زاویې مساوي او 90 درجه وه، موږ دغه شکل ته چې ویلی سو؟ مستطیل ویلی سو. ښه ګرانو شاګردانو مستطیل خو مو زده کړل. راځئ د خیره د څلورزلي دریم ډول چې مربع یا سکویر موږ ورته وایو. مربع یا سکویر چې ته ویل کېږي؟ راځئ ګرانو شاګردانو هغه څلورزلي ده چې څلور واړه زلي او زاویې سره مساوي دي. څلور سره زلي سره مساوي دي او څلور سره زاویې سره مساوي دي. نو دغه شکل ته موږ تاسو چې ویلی سو؟ مربع ویلی سو. تاسو وګورئ د ای بي سی ډي یو شکل موږ تاسو لرو. په دې ځای کې د ای بي د زلي اوږدوالی مساوي دی د سی ډي د زلي اوږدوالي سره. په ضمن کې دا چې سره مساوي دي دا دواړه دو په دو یو بل سره موازي حالت هم لري. او ای سی زله مساوي دی د بي ډي د زلي سره، مساوي د مساوات سربیره موازیتوب هم سره لري. ګوره اضلاوي دو په دو سره موازي دي مګر څلور سره مساوي دي. که چیرې د اولې زلي اوږدوالی 15 سانتي وي نو د دویمې زلي اوږدوالی به هم 15 سانتي وي، د دغه زلي اوږدوالی به هم 15 سانتي وي، او د څلورمې زلي اوږدوالی به هم څو سانتي وي؟ 15 سانتي وي. بله خبره دا ده چې په مربع کې څلور واره زاویې قایمه دي، یعنې 90 درجې دي. که چیرې موږ تاسو وګورو د ای د زاویې پراخوالی مساوي دي د بي د زاویې پراخوالی مساوي دي د سی د زاویې پراخوالی او مساوي دي د ډي د زاویې سره پراخوالی سره، او دا څلور واړه زاویې مساوي کیږي په څو سره؟ په 90 درجې سره. مجموعه یې نه، د هرې زاویې پراخوالی زه تاسو ته ښیم. سیسو دا و د مربع تعریف او د مربع خصوصیات. که لنډ یو څوک تعریف کوي وایي هغه څلور زلي ده چې څلور واړه زلي او زاویې سره مساوي دي. لنډ ګرانو شاګردانو څلورم څلورزلي معین یا لوزي یا ورته ریم باس ورته ویل کېږي.
په انګلیسي کې. اوس نو راځئ د خیر سره معین یو لوزي موږ تاسو تعریفوو. هغه څلور ضلعې ده چې مقابلې ضلعې دو په دو سره موازي، ټولې ضلعې سره مساوي او مقابل زاویې سره چې مساوي دي. ښه ماته متوجه سي. ګورئ یو څلور ضلعې ده ABCD په کتاب کې ډېر ښایسته شکل راغلی. تاسو کوشش وکړئ د کتاب شکل هم وګورئ. ګورئ دغه مقابلې ضلعې معنا دغه ضلع د EB ضلع د CD د ضلع سره تاسو وګورئ موازي حالت لري که یو بل سره نه قطع کوي. یا دلته وګوره د AD ضلع او د BC ضلع تاسو وګورئ مقابل ضلع یو بل سره همیشه موازي دي. په معین کې اول خاصیت دا دی چې مقابل ضلع یو بل سره موازي دي. دوهم خاصیت څه دی؟ ټولې ضلعې د ټولو ضلعو اوږدوالی یو بل سره څه دی؟ مساوي دي. ټولې ضلعې یو بل سره مساوي دي. معنا که د اول ضلع اوږدوالی 10 سانتي وي، دا بل ضلع به هم 10 سانتي وي، دا ضلع به هم 10 سانتي وي او دا ضلع به هم څو سانتي وي؟ 10 سانتي وي. ښه دا یې دوهم خاصیت شو. دریم خاصیت چې دی مقابل زاویې سره مساوي دي. وګورئ دغه زاویه د D زاویه یا د D د راز سره کومه زاویه چې ده مقابل یې کومه زاویه ده؟ B زاویه ده. D زاویه او B زاویه یو بل سره مساوي ده. د D د زاویې پراخوالی مساوي دي د B د زاویې د پراخوالي سره. بل تاسو ښه متوجه سئ د A د زاویې پراخوالی. اوس نو د A د زاویې په مقابل کې کومه زاویه قرار لري؟ C زاویه. د A د زاویې پراخوالی مساوي دي د څه شي؟ د C د زاویې د پراخوالي سره. د A د زاویې پراخوالی مساوي دي د C د زاویې د پراخوالي سره. ښه نو معین که چیرې یو څوک لنډ درته وایي د دغه درو خاصیتونو له مخې پېژندل کړي. معین هغه څلور ضلعې ده چې مقابل ضلع سره موازي دي، دا اول خاصیت. دوهم د ټولو ضلعو اوږدوالی یو بل سره مساوي دي، دا دوهم خاصیت. دریم خاصیت مقابل زاویې یو بل سره چې مساوي دي. ښه ګرانو شاګردانو د څلور ضلعګانو له جملې څخه پنځمه څلور ضلعې زوزنکه یا منحرف ورته وایي. په انګلیسي ټراپزوید ورته ویل کېږي چې دا بیا څه دي؟ راځئ د خیره تعریف کړو. هغه څلور ضلعې ده چې یوازې دوه مخامخ ضلعې سره موازي دي. تاسو وګورئ په دا شکل کې دا شکل د زوزنکې شکل دی. زوزنکې شکل د زوزنکې شکل دی. په دغه زوزنکه کې موږ تاسو ګورو چې د EB ضلع او CD ضلع یو بل سره چې کوم حالت لري؟ موازي حالت لري. دغه EB او CD د یو بل په مقابل کې قرار لري او په ضمن کې چې دی موازي دي. نو موږ داسې وایو چې د EB ضلع موازي دي د څه شي؟ د CD د ضلع سره. نو هر کله چې داسې یو څلور ضلعې مو ولیدله چې یوازې مقابل ضلع سره موازي وي، نو دغه څلور ضلعې ته موږ تاسو زوزنکه یا منحرف وایو. درنو لیدونکو دا زموږ تاسو نننی درس. تر بل درسه پورې پر مهربانه خدای مو سپارم.